د لومړي ځل لپاره په پکتیکا کې د قبلسمه په داسې حال کې لمانځل کیږي چې اسلامي امارت په ټول افغانستان واک ترلاسه کړی دی. 2 کاله وړاندې د قبلسمه د اسلامي امارت او امریکا ترمنځ د قطر په دوحه کې هوکړه وشوه چې له افغانستان څخه به ټول بهرني ځواکونه وځي، چې دا ورځ اوس د امریکا د شکست او په افغانستان کې د خپلواکۍ پیلامه بلل کیږي. په پکتیکا کې هم د اسلامي امارت د چارواکو په ګډون ګڼ شمېر خلکو د قبلسمه د یوې لویې غونډې په ترڅ کې ولمانځله. د پکتیکا والي خلکو ته د دې ورځې د مبارکي ترڅنګ ویل دا زموږ او ستاسو د سرښندنو او قربانیو نتیجه ده چې په نړۍ کې افغانستان د لویو امپراتوریو هدیره وبلل شو. افغان ملت د اسلام په سپېڅلې هغه رسۍ باندې د منګولو لګولو په مټ باندې همیشه د کافرو سره د هغوی له ملګرو سره په مېړانو سره ما مقابله کړې ده او د دغې مېړانې په نتیجه کې همیشه هغوی نه ازادي هم اخیستې ده او هغوی ته یې ماتې او شکست هم ورکړی. قومي مشرانو او ځوانانو هم د دې ورځې په لمانځلو خوښي څرګنده کړه او زیاته یې کړه چې د امریکا له شکست سره زموږ هیوادوالو د آرام ساه اخیستې ده. او د دې ورځې تړون چې په دوحه کې امضا شو هغه د افغانانو د فتحې د کامیابي ورځ ده. نور کله به په دغه ورځو کې موږ د شهیدانو د دفن په کوشش کوو چې شهید دفن کړو، د زخمي علاج وکړو، بندیان راخلاص کړو. په نړۍ کې هر هېواد د خپلې ازادۍ ورځ لمانځي او ارزښت ورته لري، خپل اتلان او غازیان ستایي او په هر مورد کې قدر کوي. دا هوکړه د 1498 هجري شمسي کال د کب په 10 نیټه هغه مهال د اسلامي امارت په استازیتوب د سیاسي دفتر مرستیال مولوي عبدالغني برادر او د امریکا په استازیتوب د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ترمنځ لاسلیک شوه.